په تاجکستان کې د افغانستان سفیر وایي طالبان د حکومت کولو توان نه لري. قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. په تاجکستان کې د افغانستان سفیر محمد ظاهر اخبار وایي په دې باور دی چې د طالبان حکومت په افغانستان کې د حکومت کولو توان نه لري. هغه یوې خبري غونډې ته وویل د طالبانو 3 میاشتنیو کړنو وښوده چې دوی نشي کولای هیواد پر مخ بوځي. ښاغلي اخبار وایي طالبان د سیمې او نړۍ لپاره ګواښ دی او زیاتوي چې د طالبان له هڅو سره ملګرو ملتونو د دغې کمیټې د غړو هیوادونو په ملاتړ پریکړه کړې چې په افغانستان کې نوی حکومت په رسمیت ونه پیژني. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 10 هیوادونو افغانستان کې د سفارتونو بیا پرانیستې خبره کړې او طالبان وایي چې د امریکا تر اعلان وروسته به یې ډېر هیوادونه په رسمیت وپیژني، خو د امریکا اقدام ته ډېر هیوادونه منتظر ناست دي. قدرمن لیدونکو زموږ خبر تر همدې ځای و. د لا زیات معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.